دا کیسه ډېره موده پیله کله چې خلکو ته د امریکې باره کې پته نه وه او د امریکې خلک به په ځنګلو کې ژوند تېرولو. چا چې به یوه عام زندګي تېروله دلته کې موږ یو ښځه ګورو چاته چې پته ولګېده چې راتلونکي وخت کې به د دې په علاقې باندې به شیطانان حمله کوي. دغه دپاره دا خپله خلکه خبردار کوي خو د دې خلکه په دې باندې یقین نه کوي. بیا موږ هغه ورځ هم وګورو کله چې د دې په علاقې باندې شیطانان اوس قبضه کړې وي. د سمندري په لاره باندې وایکي نومې یو قبیله د دې په ملک باندې حمله وکړي او راغلي وي چې دې دغه ځای ونیسي. یو غټ جهاز راغلی وي چې هغې نه مخکې یو عجیبه غونې کې جناور ولاړ وي. خیر دغه ښځه د دغه مات جهاز ځان نه راځي کوم ځای کې چې د مړه خلکه ګوري او سره یې ورکوټې ماشوم هم وي کوم چې ډېر زیات یېرېدلی وي. کوم په لاس کې چې یو غټ تلوار وي دغه ښځه دا ماشوم نه پېژني خو بیا هم د دې خوف دا محسوسه کړي او دې ته غاړه ورکړي او دغه ماشوم سره مینه کوي او دا ریلیکس کړي او هغه خپلې قبیلې ته راولي. دغه ماشوم د نورو خلکو نه ډېر زیات مختلفه وي ځکه خو چې دغه قبیلې والا نه غواړي چې ځان سره ایسار کړي خو دغه ښځه چې ډېر ضد وکړي نو دا خلک یې ویسار کړي. دغه قبیلې خلک به دغه هلک باندې کیل نوم کېدي. کیل پیله شپه ډېره زیاته خطرناکه وي او هغه په خوبونو کې ډېرې عجیبه بلاګانې ګوري. دا په خوبونو کې خپل پلار ګوري کوم چې جنجو او ورسره یو ظالم انسان هم وي او کله چې د امریکې ته راشي نو په دغه قبیلې باندې هغه راکړي د ټول خلک ډېر زیات مړه کړي. دا ډېر ظالمه وي او په چا هم رحم نه کوي. هلته کې دا بوډاګانې او ماشومان مړه کوي او سره هغه یو تلوار کیل ته هم ورکړي چې په دغه علاقه کې معصومه ماشومان هم مړه کړي. خو کیل داسې ونه کړي او هغه خپل تلوار په اوبو کې لړه کړي په کوم باندې چې د هغې پلار ډېر زیات غوسه شي او کیل باندې راکېږدي او خپل زوی ته کورو باندې دومره ووښي چې هغه مړ کېدو والا وي او هغه بیا په یو ګوړې باندې کښېني او هلته نه وتښتېږي او دا خپل نږدې چې کوم یو جهاز وي هغې ته راغلی وي او په هغې کې بېهوشه شوی وي او د هغې قبیلې خلک دلته نه ټول تللي وي او دلته کې پاتې شوي وي یوه هغه کښته یې کومه چې ماته ده او هغې کې ډېر زیات مړي پراته دي. بیا موږ څه موده پس وخت ګورو چې کیل اوس غټ شوی دی او هغه اوس حالاتو سره هم ډېر زیات بدل شوی دی. هغه وایکرز په دې باندې اوس حمله نه ده کړې او کیل هم ډېر زیات خوشحاله دي په دغه قبیلې سره ملته جلته شوی وي او د دغه قبیلې خلکو سره هغې جبه هم ایسته کړې ده او ښه وخت ورسره تېروي. نږدې ورسره یوه بله قبیله هم وي چې هغه په غرونو کې اوسېږي. هغه قبیلې او د کیل د قبیلې خلکو خپلو کې ډېره ملګري وي او په هغې کې یو مشر وي چې د هغې نوم وي پاتر. په دغه قبیلې کې یوه جنۍ وي چې د هغې نوم سټارفای وي. هغه او کیل یو بل سره ډېر زیاته مینه لري خو په دغه قبیلې کې یو بل کس هم وي چې هغه سټارفای سره مینه کوي او هغې ته دا پته هم لګېدلی وي کوم سړی چې کیل سره ډېر زیات نفرت کوي. بل خواته موږ له قبیلې یو مشر ګورو چې هغه پاټر سره ناست وي او خبرې کوي چې دوی د قبیلې خلکه په یخنۍ کې اوسېږي او د یخنۍ له لاسه ډېر زیات خلک مړه شوي دي او اوس به دوی یوه بله علاقه ځانته تلاشي کوي چې هلته کې ژوند تېروي. پات فاینډر نن ریټایر کېږي او هغه غواړي چې په خپلې قبیلې کې یو بل کس را پیدا کړي چې دغه مشورې او دعوت ورکړي. دغه دپاره هغه یو وړه غونډه کې مقابله منتقل کوي په کوم کې چې ډېر خلکو یې حصه اخیستی وي. کیل هم په دې کې حصه اخلي خو دغه خلکو ته چې نه ته د بلې قبیلې نه راغلی وي او ستا هېڅ حق نه دی چې په دغه قبیلې کې لاس ولرې. دا هلته نه لاړ شي او غواړي چې یوازې ځان ته یو قبیله جوړه کړي او هغې څخه خپل تلوار هم وي خو کله چې د لاندې ځنګل ته راشي دا هلته کې وګوري چې دلته کې څه خلکه راغلي دي. دا ماکه وایکرز چې کوم چې پخوا په دې باندې حمله کړې ده او اوس دا یو ځل بیا راغلي دي خو دا د خپلې قبیلې نه ډېر زیات لرې دی او هلته کې ناست وي. بل خواته دغه ټول وایکرز راغلي وي او د دې په قبیلې باندې حمله کړې وي او دلته کې ډېر زیات خلک مړه کړي وي. وایکرز چې کوم ډېر زیات ظالمان دي هغه الریډي نه دلته کې پیله هم راغلي وو اوس ډېر زیات ناوخته شوي وي او په دغه قبیلې کې ډېر زیات خلک مړه وي او د دې لاشونه په ځمکو باندې پراته وي سوای یو دوه کسان چې هغه اوس هم ژوندي وي کوم باندې چې دغه خلک خپلې لوبې کوي. په کوم باندې چې کیل ډېر زیات غوسه شي او هغه رامخکې شي او خپل تلوار راوړي ته پته هم وي چې دغه خلک په ما باندې ډېر زیات دي خو بیا هم دا همت کوي. د وایکینګ سردار هم غواړي چې دغه مقابله وګوري چې هغه څنګه یوازې کس به دغه ډېر خلکو سره مقابله کوي ځکه خو له هغې سردار ډېر زیات خلک دې ته مخامخ کیل یو کس سره مقابله کوي خو په اخره کې دا ستړی شي او خلک ډېر زیات تعداد کې وي خو کیل دلته کې هوښیارتوب وکړي او دا هلته نه لاړ شي او وتښتېږي خو تښتېدلو نه پیله دې چې کوم کس سره مقابله کول د هغې نه تلوار او شیټ والي او ځان سره لاړ شي. د وایکر سردار خپل ملګري په دغه سړي پسې وتښتي او ورته وایي چې لاړ شي دا ونیسي خو دغه کس د دغه علاقې نه واقفه وي دا هلته کې پټېږي او په پټه په دوی باندې حملې کوي
خو شاته نه بیسه وایکرز راشي او په دغه سړي باندې حمله وکړي په کوم باندې چې دا زخمي هم شي که دې هلته کې هار منلی وي نو دغه خلکو به دا نیولی وي او دا به یې مړ کړی وي خو دا هار نه مني او دا لاندې په یخو اوبو کې جم وخي او هلته کې خپل ځان پټوي دغه شانتې دا خپل ځان پټ کړي او دا نور خلک چې کله خپل سردار ته لاړ شي او هغې ته ووایي چې کیل د موږ نه وتښتېدو او هغه ژوندی پاتې دی هغه ډېر زیات په غوسه کې راشي او په دغه غوسه کې خپل دوه ملګري مړه کړي او په کای هغه ملګرو ته ووایي چې موږ به هغه کس پسې ځو او هغه به را پیدا کوو ولې چې هغې ته دغه لارې ګودرې معلومې دي او موږ به هغه بل کلي ته بوځي بیا موږ کیل ګورو چې په یو غار ته راغلی وي او هلته کې بېهوشه شي بله خوا ته موږ د بلې قبیلې خلک ګورو چې هغه هلته کې شکار ته راغلی وي او هغه یو بېهوشه سړی وګوري او ځان سره یې اوچت کړي خو کیل یوه چغه وخي چې نه ما پرېږدي او ما دلته کې پرېږدي تاسو دلته نه لاړ شئ کنې هغه وایکرز به راشي او په تاسو باندې مو هم حمله وکړي تاسو به مړه کړي او ما به هم مړ کړي خو دغه خلک د دې یوه خبره هم نه مني او دغه سړی ځان سره اوچت کړي او خپلې قبیلې ته راوړي او دا یو ځل بیا چې کله راپاڅي نو دا بیا بېهوشه شي کله چې دا په وش کې راشي نو دا وګوري چې دغه وایکرز اوسه پورې دې باندې حمله نه ده کړې بیا کیل دغه قبیلې سردار ته ټوله کیسه وکړي چې موږ سره څنګه چل وشو چې زموږ د ټولو قبیلې خلک دغه شانتې مړه شو دغه وایکرز اوس بلې قبیلې پسې ګرځي چې د هغه قبیلې خلک ونیسي او ټول قتل کړي زر تر زره تاسو دلته نه لاړ شئ کنې هغه وایکرز به ما به هم مړ کړي تاسو به هم مړ کړي خو په دغه قبیلې کې چې کوم کس دې سره مینه نه کوله هغه غوسه شي او په جذباتو کې ووایي چې پرېږده چې راشي او موږ به دې سره مقابله وکړو خو کیل په غوسه کې شي او هغه خپل تلوار روکږي او دغه سړي په لاس کې چې کوم کوتک وي هغه ورته کټ کړي او ورته وایي چې هغې سره داسې هتیار دی چې ته به خوب کې سوچ هم نشي کولی او ته وایي چې عقلمندۍ خبره دا ده چې موږ دلته کې پټ شو خو د دغه قبیلې خلکه اوس هم په دې باندې یقین نه کوي خیر اخر کې دا فیصله وکړي چې دغه خلک زما په خبره یقین نه کوي نو زه بلته نه لاړ شم دا واپس روان شي خو دې په شاته یو کس روان وي ولې چې هغه هم داسې فکر کوي چې ما به دغه خلک مړه کړي او دغه وایکرز به را روان وي موږ بس خو دغه قبیلې خلک ټول د کیل قبیلې ته راشي او دا هلته کې په خپلو سترګو باندې وګوري چې دلته کې خو ډېر زیات خلک مړه شوي دي او دلته کې خون خرابه هم شوې ده دوی به واپس تښتي او په غرونو کې به خپل ځان پټوي خو د دغه قبیلې سردار نه غواړي چې هغه چا نه پټ شي او هغه غواړي چې دغه وایکرز سره مقابله وکړي خو په دغه قبیلې باندې دا جنۍ ورته متفقه نه شي او هغه ورته ووایي چې دغه وایکرز ډېر زیات خطرناک دي او موږ له هغوی مقابله نشو کولی او دا جنۍ ورته ووایي چې کیل الریډي دغه قبیلې خلکو سره جنګ کړی دی او هغې هم هار منلی دی ځکه خو دغه قبیلې خلکو واپس راشي او کیل سره مشوره کوي دغه جنۍ کیل ته وایي چې ته راځه او موږ سره ملګری شه او موږ سره مدد وکړه خو کیل چې دغه جنۍ سره ډېره مینه کوي نو دې ته انکار ونه کړي او دې سره ملګری شي د دغه قبیلې خلک ټول ځي خپل ماشومان او ښځې په غارونو کې پټوي او واپس راځي او دغه وایکرانو سره مقابلې ته تیاریږي کیل ته وایي چې موږ به دې ته مخامخ نه ورځو او موږ به پټېږو او په پټه به په دغه خلکو باندې وار کوو چې دې کې ډېر مړي وکړو دغه شان د دوی په خپل میشن کې کامیابي هم او دغه ټول وایکرز تباه کېږي خو اخر کې دوی په خپل جالونو کې ونه خلیږي او دغه وایکرز راځي او دا ټول خلک نیسي دغه وایکرز ډېر زیات ظالمان وي او کله چې هم دوی مخامخ خلک راشي نو دغه ټول خلک دوی مړه کړي دوی ډېر زیات خلک مړه کړي خو کم خلک چې بچي هغه دوی ځان سره کیدین کړي خیر دومره خلک خو ژوندي پاتې شوي هم نه وي دې کې څو کسان وي دغه جنۍ کیل او پاټ فاینډر او څو ملګري خو د وایکرز قبیلې سردار چې کله کیل وګوري نو هغه ورته وایي چې ته دغه قبیلې نه یې او موږ ته پته لګېدلې چې پخوا زمانې کې زموږ د قبیلې نه یو هلک دلته کې پاتې شوی و او دغه کس ورته وایي چې ته کنفرم زموږ د سردار زوی که ته منې او که نه ولې چې زموږ او ستا وینه یو شانتي تکړه ده او ته وایي چې تا ته پکاره یې چې ته موږ سره یو ځای شي ولې چې موږ به هم د ستا د قبیلې نه یو او ته موږ ته نورې قبیلې وښایه چې موږ په هغې باندې حملې وکړو له هغه قبیلې خلکو مړه کړو او ځان سره یې بندین کړو خو دا د دې خبره ونه مني کله چې دا دمکي ورکړي چې موږ به دغه جنۍ ته نه مړه کړو نو دا مجبور شي او د دې خبره ومني خو کله چې دغه جنۍ ته پته ولګي نو هغه دې نه ډېر زیاته ناراضه شي ولې چې کیلز دا هغه ځایونو ته بوځي کوم ځایونو کې چې دې جنۍ د قبیلې خلکه پټ وي خو اصلي خبره خو دا وي چې نه دغه وایکرز ته پته وي نه د جنۍ ته ولې چې دا خپلو خلکو سره دوکه کول والا وي او دا هغه دوکه یو چال وي پهله خو دا هغه ځایونو ته بوځي کوم ځایونو کې چې ډېر زیاته یخني وي او په لاره کې چې کله دغه وایکرز دې جنۍ سره بدتمیزي کوي نو دا راپاڅېږي او دغه خلکو سره یو ځل بیا په جنګ باندې شي په دغه حرکت باندې د وایکر سردار دې ته سزا نه ورکوي ولې چې هغه دا فکر کوي چې دغه سړی هم زموږ د قبیلې دی او زموږ سړی دی ولې چې دا فکر وي چې دا زموږ د قبیلې نه دی خو کله چې دا
کېل دا خلک یو قبیلې ته راولي نو هلته کې هېڅ څوک هم نه وي او بیا دا کېل نه تپوس کوي چې اوس به موږ مخکې څه شی کوو او ورته وایي چې اوس به موږ د شمال په سایډ باندې د شمال په سایډ باندې ډېرې زیاتې سمندرې وي او هلته کې آبادي هم نه وي بیا یې وایکر سردار پوښي دا سړی موږ ته دوکه راکوي کېل نه کې هوښیارتوب کوي دا هلته کې څه شی نه راخلي او هاخوا دېخوا یې لړه کوي کوم ځای کې چې دا وایکرز دا وګوري او خپل سردار ته وایي چې دې کې سامان پروت دی او هغه ورته وایي چې بالکل صحیح ده کېل موږ ته صحیح ډایرکشن ښوولی دی او هلته کې موږ ته تګ پکار دی دلته کې دې جنې ته هم پته ولګي چې کېل ما ته دوکه نه بلکې زما مدد کوي او بیا یې دغه شان دغه قبیلې خلک یو سمندر ته راشي خو دغه سمندر د یخوالي د وجې اوس کلک شوی وي او کېل بیا دغه قبیلې خلکو ته وایي چې دغه لاره سخته ده او موږ به واپس په دغه ځنګل لاره باندې ځو او په هلته کې به قبیلې پسې ځان رسوو کېل ورته وایي چې په دغه سمندر کې خطره ده خو د دغه قبیلې سردار ورته غوسه شي چې موږ خو بزدلان نه یو او موږ به هم په دغه لارې باندې ځو کېل ته پته ولګي چې دې خلک زدین دي او دا به په دغه لاره ځي او دوی به تباه شي کېل ورته لاره ښیي نو ځکه خو هغه په ارام په دغه لاره باندې روان وي او دا خلک به پسې شاته روان وي خو کله چې دا مخکې لاړ شي دغه واوره کمزورې شي او دغه شان ډېر زیات خلک او وایکرانز په دغه اوبو کې لاندې راپرېوځي او کېل هم پکې راپرېوځي یو کس چې دغه جنۍ هم ځان سره تړلی وي هغه هم په دغه اوبو کې لاندې ورپرېوځي او دا جنۍ هم ورسره ورپرېوځي خو کېل چې کله دغه جنۍ وګوري لاندې په اوبو کې چې هغه ډوبېږي نو هغه په تیزه لامبو چلو کړي او دغه جنۍ ته ورنږدې ورشي دغه جنۍ زنځیر مات کړي او بیا دي دغه شانتي دا سمندر پار کړي او هغه خشکۍ ته لاړ شي خو دا کسان اوس هم له کېل په چل باندې پوه نه شي ولې چې په دې باندې ډېر زیات خلک تللي وي او هلته کې مړه پراته وي او کله چې دوی دلته کې راشي نو یو وایکرز خواخوی شي او هغه لاندې د غر نه لړ شي خو بیا د دې د قبیلې سردار اډر ورکوي چې ځان نه پړي وتړي خو که کله چې د یو کس پرېوځي نو په دغه پړو په مدد باندې به ځان راټینګوي او به بچ کېږي د دغه قبیلې سردار ځان سره دا جنۍ هم وتړي ولې چې هغې ته پته وي که زه لړه شوم نو ما سره به دغه جنۍ هم لړه شي او دغه جنۍ بچ کولو لپاره به کېل له ما پسې لاندې راکوزېږي کېل دلته کې دې جنۍ ته وایي چې په ما باندې راکېده او ما ووهه دغه جنۍ بې پوه نه شي خو بیا دا پوه شي چې دا کې د دې چال دی او دا بیا په هغه هلک باندې راکېدي او هغه په ورانه باندې ووهي دغه قبیلې سردار غوسه شي او دې جنۍ نه یو سپېړه وکاږي او بیا یو چاکور وکاږي او کېل ته وایي چې دغه جنۍ مړه کړه کېل دا چاکو والي خو هغه داسې ونه کړي دا خپل پړی راوالي او په اخره کې چې کوم وایکرز وي هغې سر ته یې ولړه کړي او بیا یو غټ کاڼی راوالي او هغه اخري کس په دغه کاڼي باندې ولي په دغه خښتې باندې دا سړی په سر ولېږي او هغې سره چې څومره خلکه په دغه رسۍ باندې تړلې شوي وي هغه یو لاندې د دغه غر نه لړه کېږي خو دې نه پیله چې د دې قبیلې سردار هم دلته کې وغورځېږي هغه خپله رسۍ ځان نه کټ کړي او دغه جړکې سره دغه جنۍ هم لاندې غورځېدو والا وي او کېل هم لاندې پرېوتو والا وي خو په دغه غر باندې یو وچه ونه وي په کوم باندې چې دغه ټول خلک ځان ونه خلي او هغې په مدد باندې بچ شي د وایکر سردار ځان په صدرکه باندې بره وخېجي او هلته کې غټې کمرې اخلي او په کېل باندې ولړه کوي چې هغه لاندې پرېوځي کېل ته پته ولګي چې دلته کې اوس نشم بچ کېدی ځکه خو هغه د جنۍ د اشارو کې تر دننه وتښتېږه څنګه چې دا جنۍ دننه وتښتېږي کېل یو جیبه غوندې کې اواز د خولې نه وکاږي په کوم باندې چې دلته کې موجوده ټوله واوره غرونه لاندې لړه شي خبره راپرېوتلو نه پسه دې دواړه هم لاندې پرېوځي او دې دواړه خپلو کې په جګړه شي خو یو ځای دلته کې راشي کوم ځای کې چې کېل په دغه سردار باندې تکړه شي په دغه پوه باندې سردار یې ته ووایي چې زه تاسو نسل نه یو سړی یم چې پاتې یم نو ته به ما هم مړ کړې خو کېل یو منټ هم په دې باندې صبر ونه کړي او دې سړي نه سر کټ کړي او دا لاندې د غر نه لړه کړي دغه شان دا ټول وایکرز دلته کې مړه کړي بېشکه د دې له قبیلې خلک هم مړه شوي دي خو بیا هم دې څه خلکه بچ کړي دي او هغه اوس هم ژوندي دي اصل کې دغه قبیلې خلک یو سیند سره خوا کې غر کې پړ شوي وو څنګه چې دې دواړه دلته کې راشي دغه قبیلې خلک دې ته سجده ولګي او دې د خپل قبیلې مشران کړي او دې فکر کوي چې دغه جنګ کېل په دې باندې ګټلی دی او دغه شان دې خپل قبیلې سردار اوس کېل جوړ کړي او څه موده پس دې دواړه خپلو کې واده وکړي او دغه شان دې ښه خوشحالۍ ژوند دلته کې تېروي